پاکه دې روژې ته وګوره دې بېکاري ته وګوره څه وکړم خدای پاکه د روژه ماتې لپاره څه یوسم د پیشنمي لپاره څه یوسم زما دا تکلیف ما خو د غریبۍ له لاسه خپله ګرده خرڅه کړه د خپلو بچیانو لپاره پلاسګاډی په دې تکلیف کې چلم خو بیا هم نرخونه دومره لوړ شوي چې د یو خان سړي وس نه کېږي نو زما لاس ګاډي والا زما کراچیوان به څه وس وشي زم چې دا څه پیسې دي سودا پې یوسم وروره ښه یې جوړې چای او غوړي په څو دي چای کیلو 1500 او غوړي 1400 وروره په بوزه کې خو دومره قیمته نه و که نه نو ولې اوس دومره قیمته دي زه د لاس ګاډي والا یم 120 روپۍ مې ټول ورځ کې ګټلې دي مریض یم او ته اوس په ما دومره قیمته ده دا وروره که اخله واخله که نیزه خپله لار دې وهه اوس روزه ده څه بوزه خو نه ده سمه ده وروره غوسې ته ضرورت نشته مونږ غریبانانو ته خدای راوستې ده زه به دې رنځور وجود په دې تنده کې په دې روژه کې نوره مزدوري وکړم خو خدای په امان حاجي صاحب دکان ته ورشه زموږ دکان ته یو بوجۍ وریجې راوړه صحیح ده خدای پاکه زه تکلیف هم لرم او وریجې درندې هم دي خو د روژه ماتې لپاره باید پیسې وګټم ورځمه وړم یې درنو مسلمانانو د روژې مبارکه میاشت ده د خپلو غریبو او بېوزله ورونو لاسنیوی وکړئ الله تعالی به مو په دنیا او آخرت کې کامیاب لري